سلامونه د کرکټ مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن ورځې څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي په دې هیله چې خوښ مو سي. لومړی افغان 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې یوه بله بدترینه لوبه ترسره کړه او بدترینه ماته یې هم وخوړل. دویم عظمت الله عمرزی د بنګلادیش په لیګ کې ډېر ښه وځلېدی. د خپلې لوبډلې لپاره یې ګټونکې لوبه ترسره کړل. فضل حق فاروقي او وقار سلام خیل بیا د دوبۍ په لیګ کې ولوبېدل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ او که مو دا ویډیو خوښه سوه د خپلو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. لومړی افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې یو ځل بیا ناکامه لوبه ترسره کړل. افغان بیټسمینان یو ځل بیا ناکامه سول. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د پاکستان څخه ستره ماته خوړلې وه. په دویمه لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې لخوا له ماتې سره مخامخ سو. افغان لوبډلې نن یو ځل بیا ناکامه بیټینګ ترسره کړ، ناکامه فیلډینګ یې ترسره کړ، بالینګ یې بیا په زړه پورې ترسره کړ. هدف دومره کوچنی و چې د دې څخه دفاع کول بیا ډېر زیات ګران کار دی. خو بیا هم افغان بالرانو ډېره زبردسته ښکلې توپچونه ترسره کړل. د 2 منډو هدف څخه یې دفاع کول خو بس بخت ورسره یاري ونه کړل او لوبه نیوزیلنډۍ لوبډلې وګټل. افغان لوبډلې یوازې 21 اوورونه ولوبول. 2 منډې هدف یې د نیوزیلند لوبډلې ته وټاکئ. نیوزیلنډۍ لوبډلې بیا په 29 اوور کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغان لوبډلې واقعا ډېرې خرابې لوبې ترسره کړې دي. د ډېر وخت راهیسې افغان 19 کلنه لوبډله ډېره ناکامه روانه ده او د افغانستان د 19 کلونو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغسې بېکاره او په واسطو باندې لوبډله ټاکل سوې ده. افغان لوبډلې چې په اسیا جام کې هم ناکامه لوبې ترسره کړې، په 3 اړخیزه سیریز کې هم ناکامه لوبه ترسره کړه. دا د په نړیوال جام کې یو ځل بیا بهترینه بدې لوبې ترسره کړي دي. د پاکستان پر وړاندې 103 منډې جوړول او د نیوزیلند پر وړاندې یوازې 2 منډې جوړول. نو ډېرې بېکاره لوبې ترسره کړي دي. وروستۍ لوبه پاته ده چې د نیپال لوبډلې پر وړاندې یې ترسره کړي. تقریبا د افغان لوبډلې چانس په نړیوال جام کې نور ختم سوی دی. 1% چانس یې شته که په بخت ولاړه او که نه ولاړه، نو دا به بیا وخت فیصله کوي. دویم نن عظمت الله عمرزی د بنګلادیش په پریمیر لیګ کې د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړه او خپله لوبډله یې تر بریا پورې هم ورسول. عظمت الله عمرزی نن د خپلې لوبډلې لپاره په 15 بالونو باندې 40 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 3 شپږیزې 1 څلوریزه یې په بیټینګ شامله وه او محمد نبي چې هم د عظمت الله عمرزی د لوبډلې سره لوبیږي په 0 باندې خپله ویکټ له لاسه ورکړل. په بالینګ کې بیا عظمت الله عمرزی ویکټه نه کړه ترلاسه او محمد نبي ساخیل بیا یوه ویکټه ترلاسه کړه. او د دوبۍ په انټرنیشنل لیګ کې بیا وقار سلام خیل او فضل حق فاروقي د یوې لوبډلې سره ولوبېدل چې دواړو د خپلې لوبډلې لپاره زبردسته بالینګ ترسره کړ او خپله لوبډله یې تر بریا پورې هم ورسول. وقار سلام خیل په 1 بال باندې یوه ویکټه ترلاسه کړه او فضل حق فاروقي بیا په 3 اوورونو کې 28 منډې ورکړې، یوه ویکټه یې ترلاسه کړه او لوبډله یې هم بریا ته ورسېدل. او د فرید ملک د مینوالو دپاره بیا تازه د خوشحالۍ خبر دا دی چې د سویلي افریقا په تجارتي شلوریز لیګ کې واخیستل سو. فرید ملک به د پاتو لوبو لپاره د سنرایزر ایسټرن کیپ لوبډلې لپاره ولوبیږي. فرید ملک د هند پر وړاندې بهترینه بالینګ ترسره کړ چې د ساوت افریقا په تجارتي لیګ کې واخیستل سو. او نور احمد د ساوت افریقا په لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړل. په 4 اوورونو کې یوازې 22 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. او نوین الحق هم بیا د خپلې لوبډلې لپاره ډېر ښه وځلېدی. نوین الحق او نور احمد لکڼوال دواړه په یوه لوبډله کې ولوبېدل چې نوین الحق هم د خپلې لوبډلې لپاره د 23 منډو په ورکولو سره 2 ویکټې ترلاسه کړې. نوین الحق او نور احمد لکڼوال په ګډه د سیالې لوبډلې 15 ویکټې ترلاسه کړې.